متحده عربي اماراتو شپږ هیوادونه د رسیدو پر مهال ویزې په پروګرام کې شامل کړل. متحده عربي اماراتو د رسیدو پر مهال د ویزې پروګرام پراخه کړ چې د شپږو هیوادونو اتباع او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د نوې پریکړې له مخې د اندونیزیا، ویتنام، تایلند، فیلیپین، کینیا او د سویلي افریقا اتباع چې عادي پاسپورټونه لري د دوی د کورنۍ غړو سره یوځای د رسیدو په وخت کې د 14 ورځو او یا هم د 60 ورځو ویزې د ترلاسه کولو وړ دي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د رسیدو پر مهال د ویزې پروګرام لپاره د وړتیا پراخول د متحده عربي اماراتو ژمنتیا منعکس کوي چې د دوستانه هیوادونو او خلکو سره دوه اړخیزې اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کړي. وزارت ټینګار وکړ چې د اړوند ملي چارواکو سره به په نږدې همغږۍ کې کار ته دوام ورکړي ترڅو د مسافرینو تګ ورتګ اسانه او قنصلي پروسیجرونه ساده کړي. دا په داس حال کې ده چې د متحده عربي اماراتو د جوازاتو ادارې یا ICP هم ویلي چې نوي تعدیلات دا روښانه کوي چې متحده عربي امارات د ویزې چوکاټ ته وده ورکوي او د ګټه اخیستونکو ساحه پراخوي. درنو او قدرمنو لیدونکو، د نورو مهمو خبرونو لپاره په یوټیوب کې SNN چینل در سره سبسکرایب کړئ.